السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په امام پسې لمونځ کوو نو هغه آیات ته سجدې تلاوت کې سجده تلاوت پر ځان باندې او پر موږ باندې لازم کړي نو بیا دوی نه کوي. نو اوس موږ خارج د لمانځه څخه هغه سجده تلاوت کولی شو که نو کولی نه محترمه. سجده تلاوت پر دوه قسمه ده، یو د خارج د لمانځه څخه ده، یو داخل په لمانځه کې ده. خارج د لمانځه څخه که یا ته ووایې که له بله څخه واورې هغه چې هر وخت یې کوې ویې او پاته داخل په لمانځه کې که تا آیات ته سجده تلاوت ووایه یا امام ووایه نو بالفور دستي به سجده تلاوت کوي. یو صورت چې فقهای کرام رااخلي وایي دا سجده تلاوت وروسته کې بیا رکوع وکوله او بیا سجدې ته ولاړې هم غاړې په خلاصېږي. که امام نیت د دې کې وکړي چې مثلا آیات سجدې پر سو یو آیات یا دو آیات یې نور وویل بره رکوع ته ولاړی یا د سجدې تلاوت وروسته دستي رکوع ته ولاړی بیا سجدې ته ولاړی هغه سجدې تلاوت ادا سو. او که د سجدې تلاوت وروسته بیا ډېر آیاتونه وویل بیا وروسته رکوع ته ولاړی بیا لمونځ وکړي نو هغه د سجدې تلاوت غاړې نه په خلاصېږي. نو پر مقتدیانو باندې هغه سجدې تلاوت باره ساقطه سوه، غاړې د امام په باندې دي. د امام کوم املا چې تاسو ته لمونځ درکوي حاصل تحتوي على المراقي الفلاح صفحه 244 باب سجود تلاوه او دغه رنګه رد المحتار دې ته پر وضاحت ورکړی دي جلد اول صفحه 501 باب سجود تلاوتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.